الرحیم د لوی بخښونکو څښتن تعالی په نامه خپل سلامونه احترامات تاسو ګرانو خوږو زده کوونکو ته وړاندې کوم. الله دې وکړي چې د دې د روغ او جوړ اوسئ او تېر شوی درس مو په تاریخ کې چې موږ د تېر درس په تاریخ کې د هند په اړه ولوست. البته هند مو په نوې پیړیو کې وڅېړه. د تاریخ له لحاظه دا چې په هند کې په نوې پیړیو کې چا واکمنۍ کړې، څرنګه واکمنۍ درلودله، کوم نوښتونه کوم تحولات پکې رامنځته سوي وو. د دې ټول موضوعات په اړه ما تاسو ته په بشپړ ډول معلومات وړاندې کړل چې تاسو باید تېر شوی درس په سمه توګه زده کړی اوسېږي او کوم کورنۍ دندې چې ما تاسو درکړې دي هغه باید تاسو په منظمه شکل سرته رسولي اوسېږي. نو راځئ ګرانو زده کوونکو، نن موږ خپل نوی درس زموږ نننی نوی درس چې غواړم د دې په اړه تاسو ته معلومات درکړم او تاسو پاملرنه هم غواړم تر څو تاسو نننۍ موضوع په اړه په بشپړ ډول معلومات ترلاسه کړئ او زده هم کړئ. هغه موضوع چې غواړم نن د دې موضوع په اړه تاسو ته معلومات وړاندې کړم او تاسو پاملرنه هم غواړم. زموږ د نننۍ موضوع عنوان د هند په بابري دوره کې علم، فرهنګ او هنر. نن به موږ د بابریانو په وخت کې د بابریانو د واکمنۍ په وخت کې د تاریخ له لحاظه د دې د علم په اړه باید نن ولولو او د دې ترڅنګ د فرهنګ او د هنر په اړه چې آیا بابري دوره هغه دورې له جملې څخه بلل کېږي چې خپله د علم، هنر او فرهنګ ته په سمه توګه پاملرنه کړي او که نه. د دې ټول موضوعات په اړه به نن زه تاسو ته په بشپړ ډول معلومات وړاندې کوم. د تاسو پاملرنه غواړم تر څو تاسو نننۍ موضوع په اړه په بشپړ ډول معلومات ترلاسه کړئ او ځای هم کړئ. ګرانو زده کوونکو، که چیرې په هند کې د بابریانو واکمنۍ ته راشو نو موږ دا لاسته راوړو چې په هند کې د بابریانو واکمنۍ د علم، فرهنګ او د هنر له پلوه د هغه هېواد یو ډېره بډایه دوره چې کېږي بلل کېږي. یعنې خپله که چېرته موږ د بابریانو په وخت کې د علم او فرهنګ او د دې ترڅنګ هنر وڅېړو، دا لاسته راوړو چې د ده له لحاظه د دې دورې له لحاظه ډېره یو بډایه دوره چې کېږي بلل کېږي. د چیش لپاره دا ځکه چې ګرانو زده کوونکو، دا د دې لپاره ګرانو زده کوونکو چې د بابریانو په زمانه کې علم، فرهنګ او هنر ته ډېره زیاته ډېره زیاته پاملرنه کېدله. هغه وخت چې ګرانو زده کوونکو د هند هماغه مهمې سیمې د مسلمانانو په واک کې وې او دري د هغه هېواد د هند رسمي ژبه رسمي ژبه بلل کېدله. خپله د بابریانو د واکمنانو له جملې څخه خپله بابر او اکبر دواړه د فرهنګ کلک مینوال ول او د دې ترڅنګ ګرانو زده کوونکو دوی چې ول د دوی واکمنانو خپله د بابریانو په واکمنۍ کې کوم واکمنان چې واک ته رسېدلي وو د دوی زیات باغونه خوښېدل. د دې ترڅنګ دوی چې ول نوموړي د هند دربار ته د دري ژبې شاعران به راوستل او په شعرونه به یې ویل. د دې ترڅنګ د دې له پلوه د دري ژبه د دې سبب شوه چې د دري ژبې د خپرېدو لامل وګرځېده، ځکه چې خپله دوی همدا خپل په دربار کې د دري ژبې شاعران راوړل او په شعرونه به یې څه کول پې ویل. که څه هم ګرانو زده کوونکو اکبر خپله سواد نه درلوده خو له علم سره یې زښته زیاته مینه درلودله او زښت زیات داسې لوستونکي یو داسې ډله د کتاب لوستونکو درلودله او د ته به یې کتابونه ویلې. او د دې ترڅنګ ګرانو زده کوونکو د اکبر پاچا په امر ډېر سانسکریټي کتابونه د سانسکریت کتابونه په دري ژبه باندې چې شول په دري ژبه باندې ترجمه شول. همدغه کار چې ګرانو زده کوونکو دغه سانسکریټي کتابونه د اکبر پاچا په وخت کې په دري ژبه باندې ترجمه شول، دا خپله د دري د ژبې د خپرېدو لامل وګرځېده. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو دا د دې سبب شو چې په هند کې غیر مسلماني وګړي هم دري ژبه ته څه وکړي، د دري ژبې مینوال شي او د دري ژبې زده کړي. نو په همدې اساس ویلی شو چې په هماغه وخت کې د دې ټولو رسمي ژبه دري وه. بیا ګرانو زده کوونکو، د اسلام د خپرېدو نه وروسته کله چې د اسلام سپېڅلی دین په هند کې خپور شو، د دې نه وروسته د اکبر پاچا د ګټورو اقداماتو څخه چې د ګټورو اقداماتو له ډلې څخه غیر انساني دود چې ساتي په نوم و، یعنې دا ساتي ګرانو زده کوونکو داسې یو دود چې د مېړه له مړینې وروسته مېرمنو به څه کوو، مېرمنو به ځان سوځوو. کله چې د دوی مېړونه وفات کېدل دوی به څه کوو، دا یو قانون و دلته، دوی به ځانونه سوځول. چې په همدې اساس کله چې د اسلام سپېڅلی دین هند کې خپور شو او د دې ترڅنګ د بابریانو واکمنۍ په هند کې واک ته ورسېدله، نو اکبر پاچا چې د بابریانو د واکمنانو له جملې څخه بلل کېږي دغه قانون یې سملاسي څه کړ، له منځه بوته. د دې ترڅنګ ګرانو زده کوونکو د معماري له پلوه د هنر له پلوه بابریانو په وخت کې ځانګړې پاملرنه هم شوې وه، یعنې معماري هم ښه پرمختګ کړی و هند کې او ګڼ شمېر قوسي لرونکي ګنبدې، ودانۍ او د دې ترڅنګ ډېر زیات دود شوي ول. یعنې خپله معماري په هند کې د دې په وخت کې زښته زیات پرمختګ کړی و، خو د دې ترڅنګ ګڼ شمېر قوسي لرونکي ګنبدې، ودانۍ او د داسې تالارونه چې د خړغلاس تالارونه ول او زیاتره ډېر باشکوه محفلونه پکې کېدل، هغه د دې په وخت کې زښت زیات دود و. د دې ترڅنګ ګرانو زده کوونکو ډېر شمېر ښکلي باغونه، ودانۍ او ماڼۍ لکه ګرانو زده کوونکو آګرې په ښار کې د آګرې په ښار کې د تاج محل او د دې ترڅنګ په فتح پور کې د
اکبر ماڼۍ په دهلي کې د شاه جهان سره کلا دا ټولې هغه ماڼۍ وې یا هغه ودانۍ وې چې د اکبر د خپله د بابریانو د واکمنۍ پر مهال جوړې شوې وې او تر ننه پورې یو خاص نړیواله شهرت لري. بیا ګرانو زده کوونکو تاسو په دې پوهېږئ چې بابریانو نه تنها په هند کې واکمني کړې بلکې په افغانستان کې هم لږ څه واکمني درلودلې ده او د افغانستان سیمې هم خپل حکومت لاندې درلودلې. خو ګرانو زده کوونکو دوی د علم فرهنګ او د هنر په برخه کې افغانستان ته زیاته پاملرنه نه درلودله. سره له دې هم چې پاملرنه یې نه درلودله بیا هم د کندهار د سرپوز په غره کې د چمزیني اثر د بابر په امر چې سو جوړ سو. همدارنګه ګرانو زده کوونکو یو شمېر ښکلي باغونه هم د واکمنۍ په وخت کې جوړ شول چې موږ تاسو ویلی سو چې وایو شهراره باغ، بګرامي بڼ، صفا بڼ، د ملي ترڅنګ د داسې نور زیات د استالف بڼ او داسې نور زیات بڼونه ول چې د بابریانو د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې چې سول جوړ سول. خو ګرانو زده کوونکو هڅه پاملرنه چې دوی په هند کې د هنر علم او فرهنګ ته درلودله افغانستان کې نه درلودله. خو موږ ویلې چې سره له دې چې پاملرنه هم نه درلودله لږ څه اثر د دې د وخت نه په افغانستان کې هم چې سوي په افغانستان کې هم پاتې دي. بیا ګرانو زده کوونکو خپله موسیقي چې د راځو موسیقي دا موسیقي هم د 18مې پېړۍ وروسته په هندوستان کې چې سوه په هندوستان کې خپره شوه. چې ګرانو زده کوونکو داسې ویلی شو چې پرته له اورنګزیب نه د هند ټول مغولي واکمنان موسیقي سره چې درلودله موسیقي سره مینه درلودله او د دې ترڅنګ ویلی شو چې د خپله د فقیر الله په نامه د هند یو مسلمان چې په 1460 زیږدیزه کال کې د راک درپین په نامه یو کتاب خپور کړ او د دې وروسته د موسیقي په برخه کې نسبتا زیات مسلمانان او هندوان فرهنګي سبکونو سره ګډ شول او په دې دوره کې ګرانو زده کوونکو تر ټولو مشهور سندرغاړی د تانسن په نوم څه کېده نومېده چې ډېره یو مشهوره سندرغاړی و د بابریانو د واکمنۍ پر مهال. د دې ترڅنګ ګرانو زده کوونکو داسې هم ویلی شو چې د سلطان حسین بایقرا په وخت کې د دربار تر ټولو غوره انځورګر د استاد کمال الدین بهزاد چې په همدې وخت کې ګرانو زده کوونکو په هرات کې اوسېده او یو خاص شهرت درلوده. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو دا یو لړ معلومات چې ما تاسو ته د خپله د په هند کې د بابري په دوره کې علم او د فرهنګ او د هنر په اړه ما تاسو ته معلومات وړاندې کړو. خو په عمومي ډول ګرانو زده کوونکو دوی چې ول د هند د بابریانو په وخت کې د بابریانو په دوره کې دغه علم او فرهنګ او هنر چې د دې له جملې څخه یو بډایه دوره چې کېږي بلل کېږي. په هره برخه کې دوی له ځانه اثرونه او پرمختګونه یې پکې څه کړي رامنځته کړي دي چې تاسو باید نننی درس په سمه توګه زده کړی اوسئ. نو ګرانو زده کوونکو راځو د کتاب په 102مه پاڼه کې ګرانو زده کوونکو دلته چې د دې د لا زیاتو معلوماتو لپاره دلته موږ ته د تاج محل په اړه تاسو معلومات درکړی. نو دا به د ده په اړه به تاسو ته معلومات درکړم تر څو تاسو وپوهېږئ چې تاج محل د څه رنګه ماڼیو له جملې څخه بلل کېږي او دا خپله د تاج محل ښودنه هم د تاج محل شتون هم د دې ښودنه ده چې د بابریانو د واکمنۍ په مهال فرهنګ علم او هنر ته زیاته پاملرنه شوې ده. دا چې تاج محل د چیز په اساس جوړ شوی ده څرنګه یو ماڼۍ ده د ده په اړه غواړم ستاسو ته معلومات درکړم. ګرانو زده کوونکو دلته ویل شوي دي چې تاج محل د نړۍ له ډېرو ښکلو ودانیو او همدارنګه د اسلامي معماري تر ټولو غوره او نه هېرېدونکې نمونه ده چې د اګرې په ښار کې هغه جوړه شوې ده چې په کال 1418 زیږدیز کال کې د شاه جهان میرمن چې ممتاز محل وه کله چې دا مړه شوه شاه جهان امر وکړ چې د ګرانې میرمنې د قبر په سر یې داسې ودانۍ جوړه شي چې دې ودانۍ د جوړولو لپاره د ډېرو غوره معمارانو غونډه راوبلل شول یعنې ډېر زیات غوره معمارانو څخه غوښتنه وکړه او دوی ټول راوبلل شول د ده په دربار کې او د غونډې په پای کې د استاد عیسی شیرزی طرحه پکې څه شوه ومنل شوه چې بیا ګرانو زده کوونکو د تاج محل ودانۍ د جوړولو کار تقریبا 22 کاله وخت ونیو او په دې موده کې 100,000 کارکوونکي په دې کار باندې ګمارل شوي وو او د تاج محل په مرمرینو او قیمتي ډبرو ښکلی شوی دی او د دې ترڅنګ او په کار سره یې خپله موږ داسې ویلی سو چې پیاز شکله ګنبد یې موقعیت هم لري او د دې ګنبد یې لوړوالی 4.5 متره او قطر 15 مترو څخه چې ده زیات دی. د دې ودانۍ لاندې د میرمن ممتاز محل د قبر دی او د دې قبر ترڅنګ شاه جهان هم چې شوی شاه جهان هم ښخ شوی دی. نو دا ګرانو زده کوونکو زموږ نننی درس چې ما تاسو ته وړاندې کړ چې تاسو باید په اړه په بشپړ ډول معلومات ترلاسه کړي اوسېږي. بیا هم تاسو کولی شئ چې خپل نننی متن د مخه نه دفعه تر اخره ولولئ. که په کوم څه کې ستونزه لرئ یا پوه شوي یاستئ کولی شئ چې خپلې ستونزې ما سره په کومنټ کې شریکه کړئ تر څو زه ستاسو ستونزې
حل کوم او په دې برخه کې بلم سو کورنۍ دندې ته تاسو کورنۍ دندې تاسو پوښتنې دي تاسو کولای شئ چې د پوښتنو په ډېر اسانۍ جواب ورکړئ بلکې ماته په کومنټ کې راولېږئ ځکه چې اوس تاسې د نننۍ موضوع په اړه په بشپړ ډول معلومات ترلاسه کړئ نو دې پوښتنو ته جواب ورکړئ بېرته حتما ماته په کومنټ کې راولېږئ او خپله هره ورځنۍ کورنۍ دنده مو له یاده وباسئ د تاسې هره ورځنۍ کورنۍ دنده نوي درس په بشپړ ډول عملي او چمتووالی ده د تاسو نوی درس عنوان د چین په منځنیو پېړیو کې موږ به د چین په اړه په منځنیو پېړیو کې زه تاسو ته په بشپړ ډول معلومات وړاندې کوم خو دا هم لازمه ده چې تاسو د متن د مخ نه د متن اخر ولولئ تر څو زه راځم تاسو ته د تاریخ نوی درس وړاندې کوم تاسو په سمه توګه مطلب او مفهوم ترلاسه کړئ تر بیا چې راځم تاسو ته د تاریخ نوی درس وړاندې کوم تاسو پوره له پاک سپارم الله پامان